ډیر بد او د افسوس خبر دی چې زمونږ ښکته وطن مقبوضه افغانستان کې باجوړ کې بیا خودکش یا بمي چاودنه شو. خودکش وته نشم ویلی، همدا تور ریاست یو بمونه ورلاندې ږدي وو. زمونږ پښتانه افغانان وژنې تر دې دمه تقریبا 50 کسه شهیدان شوي زمونږ پښتانه وروڼه او تقریبا د 100 نه زیات زخمیان دي. خو د پاکستان یو چینل هم دا نه راخلي. ما اوس نیوز وکړه د پاکستان تر دې دمه پس دې نه کېدای شي راواخلي. یو چینل کې نه چلیږي چې د پاکستان په چینل کې دا وایي چې دغلته پښتانه یا افغانان یا پاکستانیان د دې په اصطلاح دا شهیدان شوي او چاودنه شوي. زه د واتو کالو نه دا ویډیوګانې کوم. زه هغه سړی یم چې ما د امریکایانو په وحشت باندې په بمبارۍ باندې په افغانستان کې چې کړې په هر ځای کې چې کړې ده ما په خپل غږ اوچت کړی خپل وسه پورې. همداسې مې د جمهوریت غلط کار کړی په هغې باندې مې نیوکې کړي ویډیوګانې مې کړي. همداسې دغه مولوي صاحبانو چې د اوس حکومت راغلی دي او ظلم کړی په دې په خلاف مې ویډیوګانې کړي دا ټولې پرتې دي. تر څو پورې به زه دا ویډیوګانې کوم یا نور خلک بیا کوي؟ آیا دا د حل لاره چې موږ په ویډیوګانو باندې یا په جلسو مجلسونو باندې دا مشکل حل کړو؟ او پښتونه افغانه د احمدشاه ابدالي بچیانو، تاسې د پاکستان د دې تور ریاست دپاره پټرول او ډیزل هستئ چې په دنیا باندې هم خرڅئ. د خدای په لحاظ باندې په 80 میلیونه افغانانو پښتنو په لرو برو کې زه څه وکړمه چې د خپل ناموس پوښتنه نشي کولی، د خپل عزت پوښتنه نشي کولی، د خپلې وینې پوښتنه نشي کولی؟ آیا دا زموږ غیرت دی؟ ما تاسې زه ټولو ته وویل چې پښتنو افغانانو ښکته وطنواله زموږ په افغانستان کې چې امریکایانو 20 کاله دومره ظلم یې نه دی کړی لکه تا سره چې په دې باجوړ کې کړی، لکه تا سره چې په دې سوات کې تور ریاست کړی، لکه تا سره چې په وزیرستان کې په قبایلو کې کړی. یقینو کې روسانو دومره ظلم په افغانستان کې نه دی کړی لکه څومره ظلم چې په ښکته وطن کې دې تور ریاست موږ سره وکړو. همې خرڅ کړو، همې بې عزته کړو، همې سه مهربانه عزتونه راته لیلام کړم. په افغانستان کې په ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ کې امریکایانو یو ښځه بوتله د شپې ټول ولس ورپسې راووتو. یقین وکړئ چې په 4 ساعتو که 100 ساعتو کې بېرته پرې راپرېښوده. حالانکې په هغه کور کې چې وو هغه ټول معلومات ما لرودو ما ته چا راکړي چې په دې کور کې پلانې موجود، خو بیا هم خلک راوچت شو د خپل عزت پوښتنه وکړه د امریکایانو نه ښځه راخلاصه کړه. تا 15 کاله وشو لکه د ټي شوز غونډه کې دې استعمالوي. زه درته نن هم دا وایم چې ما ته 80 میلیونه افغانان پښتانه په لرو بر وطن کې نه دي پکار، ما ته 100 لکه پکار دي. د وټساپ زمانه د ټول لاوځي راځي چې اردو په دې اټک باندې او دا تور خمار د دې اټک ناړو چې دا دې نه کړی تر قیامت پورې بس ساين هم د قشادي تويږي، همداسې به ذلیله کېږي، همداسې به تباه کېږي پښتون افغانه. ته کله راوچتېږي؟ د وټساپ زمانه ده، ورته راځي انقلاب ورته سه مهربانه د خپل حق پښتنه کو، د خپل وینې پښتنه کو. هغه ته تباه همدغه ظلمونه سره کوي، هغه ته وایي چې زما په خلاف راوچت شه، مګر ته نه راوچتېږي. زه به څه وکړم؟ دا ویډیوګانې وکړم، بل به څه وکړي؟ څو پورې به موږ جاړو؟ زموږ وینې دومره ارزانه دي چې په لاهور کې سپی هم مردارېږي، په لاهور کې خره هم مردارېږي، هغه په ټي وي کې هم راځي، د هغې عزت شته دی او ستا عزت نه شته دی. او دا خو اول ځل نه دی، تر قیامته پورې به موږ سره دا ظلم روان وي تر څو پورې چې موږ خپلواکي ازادي نه اخیستي. او ټول دغه اوسنی نظام د مولوي صاحبانو چې راغلی په افغانستان کې یقین وکړه چې 95% د سره دا ودرېږي. ځکه هغې ته معلومات دی چې دا تور خمار یوازې ستا دښمن نه دی، زما دښمن هم دی، یو 15% به پکې جاسوسان وي. د خدای په لحاظ باندې لا 100 لکه افغانان پښتانه ځان بیدار کړئ، میږي ځانه مه جوړوئ، زمریان ځانه جوړ کړئ، په دې اټک ودرېږئ. که د دې حل د دې تور خمار د بنګلادیش نه تاسې دې ته زیاته شکست ور نه کړو، پرتګون هم ته وینې سزا د خدای راسي. خو چې موږ کې همت پیدا شي دغه لیډران دې سر وخوري د دې پارټیانې، راځئ چې پارټۍ ماټۍ دي د امو سیند ته ورګزاره کړه، راځئ د پښتنو د وینو پوښتنه وکړئ، د پښتنو د علتونو پوښتنه وکړئ. بس نور ستړي شو په مرګونو باندې، نور ستړي شو. 21مه ساتي ده په کومې دنیا کې دومره ظلم کېږي لکه کوم ظلم چې موږ سره په لرو بر افغان خاوره وطن کې نه کېږي. او تاسې ته دا ما وویلې چې کله جمهوریت ختم شو ما راته ویلې چې کوم دماکې او کوم بمونه په افغانستان کې چاودېدل هماغه فوټوکاپي به تا ته ښکته وطن ته راوړي او ته دغه ما کارونه به کېږي چې کوم په افغانستان کې کېدل. ځکه پښتون وایي